فارسی نیوز د سردار محمد داود خان نه شروع وکړله، بیا تر ډاکټر صاحب نجیب او بیا د هغه پیغور یم پسې ورکړه چې په دار یې زړولی او یوې هفتې پورې چا ښکته کولی. نو زه فکر کوم په خپل وطن کې په دار زړېدل ډېر غوره د پنجابي په مرمۍ لګېدل نه دا چې په پنجاب کې ښخ او د خپل د پلار قبر لا نسي راوړلی. یوه خبره. دویمه خبره دا دی چې دوی ډېر د پاکستان د دولتونو خبره کوي، د پاکستان د حکومتونو خبره کوي چې دا خو ولا یو حکومت دی او دولت دی. زه دا وایم چې احمد ولی مسعود دا د دوی چې کوم قهرمان دوی بولي د هغه ورور ده. هغه وایي چې دغه پاکستان زموږ د ورور په شهادت ورسول. اوس نه پوهېږم چې تاسو ورسره دښمنان یې که دوستان یې. اخواته نه چې موږ ورسره جنګېږو وایي چې تاسو ورسره ولې جنګېږئ او چې بیا کله د تاسو وژني بیا تاسو هم دوستان سي هم دښمنان سي. په دې نه پوهېږم، لږ کنفیوز دی کې یو. او تر ټولو جالبه خبره ماته په دغه بحث کې دا تل مدام تاسو دا پیغور موږ ته ورکوئ چې وطن فروشانو. کله چې پولاد صاحب درته ویل چې زموږ کله ماشوم پیدا سي په غوږ کې ورته دا خبره کوو چې دا د وطن ده، دا د خلک دی، پردو باندې کفته سر مزي نو هېڅ خبره نشته. اوس تاسو نه مې پوښتنه دا ده چې موږ په دې وطن باندې کله خپل سر ورکوو، سرونه پرې قرباني کوو لکه د شهید ډاکټر صاحب نجیب او نور راتلونکي 100 کاله نور. اوس ته ماته دا وایي چې وطن فروش زه یم او که حفیظ منصور چې د خپلې خاورې تیر ده او دغه کرښه یو رسمي سرحد بولي. جواب ته بتم کوتا جواد خبره دا باید ته زده کړي چې کله یو څوک غږېږي باید خبرو کې ونه دانګي. مخکې تا یو پښتون باسواده بیا پښتون باسواده د پښتو چې شته او در سره غږېږي. او جالبه تر ټولو بله دا ده چې دغه فارسی نیوز بهادر ورور ته زه غواړم یوه خبره وکړم. د هزارو کچیرته لږ هم د وطن خبره وکړله، د جغرافیې خبره یې وکړله، لږ ملیګرا سول، دوی بیا هغو سره هم ستونزه لري. آیا په افغانستان کې یوازې پښتانه او تاجک ژوند کوي که دا نور قومونه هم ژوند کوي؟ یعنی چې نور قومونه هم دلته دي او هغوی مکمله ونډه لري د خپل د وطن په سرنوشت باندې په غږېدا کې. چا نه دا حق مخله کې ما همراه پښتون ششتم که تا ته دا اجازه ما درکړې چې ما سره ته وغږېږي. یعنی قسمت ما توضیح بتم که رفیع از خان یک لحظه او برادر هزاره فراموش کرده بود که عبدالرحمن خان که خاک فروخت همی بیچارگه کارم قتل عام کرده بود. خو احمق بود که گپا را میزد. ما رفا ماندم، ببخشید. لکم د بېسوادانو خوی مه کوئ، پرېږده چې زه خبرې وکړم بیا خپل په نوبت کې وغږېږئ. ګورئ تاسو د خلکو د خبرو هغه